تازه کابل کې د جاپان سفیر وایي توکیو له افغانانو سره همکاریو ته ژمنه ده. سلام، وخت بخیر، ستړي مشئ. په کابل کې د جاپان سفیر د سرپرست حکومت له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې ویلي هیواد یې له افغانانو سره د طبیعي پیښو د مخنیوي په نشه یي توکو د روږدو درملنې او د افغان بزګرانو لپاره د بدیل کښت په برخه کې همکارۍ ته ژمن دی. سفیر له افغانستان سره د خپلې وروستۍ 6.9 میلیونه ډالري مرستې د یادونې ترڅنګ ډاډ ورکړی چې توکیو له افغانانو سره همکارۍ ته ژمنه ده. ورته مهال په دې لیدنه کې سیاسي مرستیال ویلي چې سرپرست حکومت د ولس د ملاتړ له امله توانېدلی چې بشپړ امن، تامین، لوی پروژې پیل او ګڼ نور پرمختګونه ولري. نوموړي زیاته کړې سرپرست حکومت د ولس د ستونزو د حل هڅه کوي او له نړۍ سره مثبت تعامل او پراخې اړیکې غواړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. که زموږ له چینل سره تازه یوځای شوي یاست هیله له چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.